الو ولك الو يا خالد ما تعرف زماني مريضة زماني مريضة زماني مريضة زماني مريضة سريع معكم يلا خير يلا خير زماني مريضة أنا اليوم الله دا ولې دا سړی خو ډېر زیات جاري دی بیګ کې بسو خو د ماشومانو کتابونه به اوچته د نوسي یې که نه زما اندازه داسې ده تورګه تپوس پتې وکړمه نو دا ولې کاکا دا ولې سړي نه دا بیګ ولې وتښتاو هلا لاس بیا غالو دا بیګ تر علاوه بیا به خبرې کوو داسې به غلو ما ته چې بېغمه شو سکندونو کې ته له بیګ راوړم ښه ودرېږه د کا ودرېږه د ماشومانو کتابونه دي په کتاب بیا نور نه ملاوېږي ګوره ثابت کال به ماشوم صبر کوي وای ظالمه خدای ظالمه غل دې په سترګو نه درې تا ته ما وې چې بابا تا په جړه عمل کړه د ماشومانو کتابونه دي دا ګوره بیا نه ملاوېږي دا زاره دام ته وکړې غل د کوره پورې څکلې وای ظالمه څومره غټ سنډې او د ماشومانو بیګ ته تختې تا له شرم نه درځي د یو کمیز کې خو ته بېګینې 50 کسان ننوتې دونه خو ته غټې پڅه ګورې پڅه دا په سټ صابونو مګم نم چې دغه بابا له یو څومره غریب ورپسې جابې شوه اوله کاکا خفه کېږم الله خو تا ډېر خوشحاله کړي تا خو زما زندګي بچ کړله دا خو ډېر خوشحاله کړي زما فرض کاکا به دواګانې راته کوه دواګانې او دې کې دي څه کاکا دا خو زه څارو له تلمه دې کې 1 کروڑ روپۍ وې پېښ شولې او زه خو د څاروو کار کومه نو ما یې راشه دې بیګ کې یو څه ګینې ما خو همداسې په بینک لېږلی خو بس دا رانه غلو تا سره الله ډېر خوږي زوی الله دې ډېر خوشحاله کړه الله دې کامیاب کړه تا خو زما زندګي بچ کړله الله دې ډېر خوشحاله کړه الله دې په دواړه جانه باندې خوشحاله کړه الله دې په دواړه جانه خوشحاله کړه وای بیګ څه شو وای زما دا خوله نه ده دا پکانې د والو ده چې دته مې چې 1 کروڑ روپۍ دی پکې الو ولك الو سوارلو پته نه لګي یار چې دا سی حساب کتاب دی یو خو د اختر مخه ده ټول خلک په منډې کې پراته دي که د کوره شپږ دی او که 5 دي ټول تلي د سیل ما سودا خو کوي نو خاصې مونږ ته بازار خراب کړی دی یاره وګرځېدم خو دا چینچیان والا مې نوړي خو د چینچیا والا له وردم دا غټه چینچی ده سلام علیکم وعلیکم سلام په خیر علي یاره وروره یو 5 چینچیان والا له ورغلم بس څوک مې نوړي پېښ شوې او د زاړه کندي پورې ځمه نو 100 روپۍ به رانه والې نه نو تا به څنګه وړي د خدای اقربره خلکو غریبي ده که ته یې وړې خو چینچی د انجن نه هم ته خلاصې ما ته پته ولګېده یاره وروره خبره ډېرې مه کوه خو ته به رانه 100 روپۍ والې شابه نو اشنا بس ته خو ډېر زیات غټ یې زه یم په 2 ټوټو کې به دې یو سمه نیم به دې یو سم او نیم پسې به سهار له راشمه ځکه چې دا رشقه مې ډېره زیاته کمزورې ده او ته غټه بلې مړه ستا هم د خندا شومه ما خو له 500 روپۍ درکولې خو چې مې نشي وړلې نو راته بیا پیغور مه راکوه وای تا ویلي یو ښه ده تا دا وای خدای دا څه بلا وه خدای پاک د مرګه بچ کړم چې سپینې وریجې ماښام پخې کړم دا څه شي و یار یاره که قیصر یا او وزګارې ها ورور وزګار یم دې بمبینه خو را کولر لږ راډک کړه یاره نن هم د سهاره ګډه وډه یو هغه پهلوان راغی نو که هغه مې وړې وې خو چینچی انجن وو او دا بل هغې ما ویګینې سورلی ده او یې دا کولر را ډک کړه مړه چینچیانو وډه نو به څوک و یار سپرلو در درک نه لګي نو د بیګارو مې سر دی په بیګارونو دا خو سړی بیا را روان دی بیا را باندې کولر را ډک نه کړي دا د بیګارونو ډک دی خو زه مړه دا ځل به ورسره سمه لوبه کوم
یلکه قیصریا وزګاری دا کنه نه که اوسګار نه یم کنه دلته راسه دا سکول ماشومان دي اوس په هغوی پسې ورځمه او د هغې نه بعد راسه یو سپیشل دی داسې نښه شانتې ده که نه بیا به په هغې کې ځمه ښځه ته خو هسې مزګار نه خو ماسې یو بیټري ده هغه مې کور ته وړلې ده خو زه د رشقې واره دلته راشه دا بیټري لږه یوسه مړه بس چې کاګري شي هسې هم کاګئ یو سورلی وم او ګینې بیا را باندې بېګار کړي سړی دا خو سورلی وه اړه چانس مس شو که نه دا یو چې درته دې کې ویرینګ ګونجې شي که نه هلکه سړی خو بیا را روان دی دا کیدای شي دا دل سورلی شي ښه یلکه قیصریا وزګاری څه سوچ کې وزګاری که نه یاره نه که خدای دې دقه رنګ اریان که لکه دا زه چې څنګه اریان کړی یم نو الو سم شه که نه سم شه ولك الو هړه دې را لوچو که نه هړه دې را لوچو نو چې اوس د باندې را باندې کړمه نو خلک به وایي بې زبانه څاروی دی مې وخه تا را لړوچو یو را پسې خان رینګونه کوي یو د خان د بېګارونو نه خلاصېږو یو ستا نه دلته نه خلاصېږو دا مړه بس پرېږده مړې خان نه به ورشم هغه رینګونه کوي یاره خدای دې بیخ ته داسې مزدور وباسي که نه رینګونه ورته کوه اړو چته یې نه زه خدای دې دې راولي که نه د سره به زه وګورم صبر وکړه السلام علیکم خانو وعلیکم سلام را پیدا شوي یاره خان هغه نوی خر مې راوستی ډېر تریخ دی قابو کېده نو بیا مې ولې نالونه وویل نو ما یې ورکړه راشه خان ته هم رینګونه کول نو بس زر مې ځان راورساو ښه دا لا زر رالې ته نه خان زه خو وختي راغلی وم خو ډایرک حجرې ته لاړم او حجره کې ته نه وې حجره کومه ده هغه هوا وړې ده او که نه خانو حجره کو خو رسم چاره تورو جنګ کړی ونې هم پکې ماتو کټونه هم پکې په سټ پراته وو هر څه پکې ګډوډ دا ولې همدقې له خو مې ته رینګ کړو که نه دومره توپان وایي چې حجرې ته ځان راورسې یاره خانو دا تا ته زه داسې پهلوان ښکارم چې ما به لار څه بچ کړو مونږ خو ځان هم په مصیبت کې ګیرو مونږ خو د دغې د لاسه خو زه هم په مصیبت کې ګیرو ما ولې تاسو کول یاره خان چې دا توپان راغی به زه د خپلې شمسۍ له پاسه سملاستم ما چې باد یې رانه یو نسي یاره بېوقوفه خو لاندې به یې راکوزه کړې وه که نه خان توپان دونه پازاب کړو چې دغه ټیم کې مزغو کار پرېښوده نو دا څه کې دا جي دا کم خوا روانې یې تورې وریځې ته وګوره یې توپان ته وګوره ته د کوره بار ته روځې کم خوا روانې دا اختر شپې ورځې دي بازار ته یې بوځمه دله بنین علمه خو دا راته ووایه چې د ده سایز بنین به میلاو شي د ده د سایز کمیس نه میلاویږي تاسو د بنین غم دی هلک ورته په وخت ځای باران به هم ګیر کړي شابه